د میرمنې د شرمګه ویښتان د همیش لپاره په د یو شي سره له منځه یوسئ. سلام ستړي مه شئ، چینل ته درته ښه راغلاست وایم. د هر څه در مخه یوه کوچنۍ هیله در څخه کوو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب د ګټورو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په خوا کې د بیل انګړي نښان ووهئ. دا چې په بازار کې بېلابېل کریمونه بېلابېلې دوايانې موجودې دي چې د دې په استعمال سره د انسان پوستکی تورېږي چې هر چاته بیا دا خوند نه ورکوي. نو د دې لپاره چې د انسان پوستکی تور نشي او شرمګه ویښتان د همیش لپاره له منځه لاړ شي، نو زموږ یو درته کورنۍ درملنه ښیو چې د په اساس کولی شئ د زیات وخت لپاره د همیش لپاره د میرمنې د شرمګه ویښتان له منځه یوسئ. دوستانو په دغه طریقې په استعمال سره ستاسو اضافي ویښتان په میاشتو او یا څو میاشتو لپاره له منځه ځي. د دې طریقې لپاره د اړتیا وړ شیان 2 ټماټر چې څوک ورته بانجان وایي دا راواخلئ، له دې څخه اوبه وباسئ چې زړې پاتې نه شي. دا یو لوښي ته واچوئ. دې ته په مساوي اندازه سره د جامو مینځلو سوډا هم ور واچوئ او د غاښونو کریم په مساوي اندازه هم ور واچوئ. په پای کې د اضافي ویښتانو د منځه وړلو کریم لږ ذره هم ورسره میکس کړئ. ټول 4 واړه ښه سره میکس کړئ چې ښه سره ګډوډ شي تر څو یو کریم شکل غوره کړي. پای کې یو ساړه ته کېږدئ تر څو یخ شي او کلک شي. بیا وروسته خپلې میرمنې ته ووایئ چې په خپله شرمګه ووهئ. 20 دقیقې پرېږدئ او د 20 دقیقې وروسته یې بیا په ګرمو اوبو ومینځئ. انشاءالله اضافي ویښتان به مو له منځه لاړ شي. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې، که خوښه مې لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او هیله کوم چې زموږ له ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. مننه.